سلام انجونو. علیکم سلام فاطمه جانې. څه شوي فاطمې؟ ولې وارخطا یې؟ زه د یخ ټوټو ته وارخطا یم چې اوبه نه شي. یخ؟ ته په یخ باندې څه کوې؟ هغې سبد کې د څه راوړي؟ په سبد کې مې د لوبو شیان راوړي. د څه رقم لوبه فاطمې؟ لوبه داسې چې زه به ستاسو سترګې تورې ټوټې سره تړم. تاسو به د یخ ټوټې په قاشوغې سره په خالي کاسه کې اچوئ. که هر چا دا کار له بل مخکې وکړه هغه ګټونکی ده، او هر څوک چې شاته پاتې شو هغه به زموږ د یو کس د نوم لومړي حرف ته یو شعر وایي. 2 دانې د یخ کاسې، 2 دانې قاشوغې او 2 دانې خالي کاسې، 2 دانې تورې ټوټې. ښه نو زه هیڅ لوبه نه کوم، زه غواړم ساروونکې شم. ښه نو سمه ده، هر څوک چې داوطلب وي لږ ژر شه چې یخ اوبه کېږي. زه ډېر ښه. ښایي تاسو دواړه راځئ چې سترګې مې وتړم، بیا په تړلو سترګو دغه د یخ ټوټې کاسه کې واچوئ. آفرین آفرین په کاسه کې واچوه. آفرین 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 تاسو آفرین کولی آفرین شئ. په کاسه کې واچوه. آفرین 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 تاسو کولی شئ. آفرین آفرین. اجازه راکړئ چې له سترګو مو تورې ټوټې لرې کړم. ما هلته داسې تمه نه درلوده ثنا. ما فکر کوو تاسو دواړه مساوي مخته ځئ. خیر ده، اوس به ثنا موږ ته 3 بیتي ووایي. 3 بیتي نه نارنجي، 2 بیتي. نن ورځې بچیان سبا به عالمان شي که زده کړې د زړه په مینې درس. سلام ګرانو شاګردانو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. سلام معلم صاحبې. مننه معلم صاحبې، موږ ټول ښه یاستو. تاسې څنګه یاست؟ مننه زما ګرانو شاګردانو، زه هم ښه یم. دا شیان ول په میز باندې پرتې دي. معلم صاحبې موږ لوبه کوله. موږ د سترګو پټونې او د یخ د ټوټو لوبه مو کوله. معلم صاحبې کائنات ډېر ژر وکولی شو چې د یخ ټوټې لومړي لوښي نه خالي لوښي ته انتقال کړي، او ثنا ونشو کولی چې د یخ ټوټې ژر خالي لوښي ته انتقال کړي، او د لوبې د قانون په اساس یې موږ ته یو شعر هم ووایو. ډیر ښه، اوس چې ټول خوشحاله یاست او لوبه مو هم کړې، نو آماده یې چې درس خواته لاړ شو؟ هو معلم صاحبې آماده یو. ډیر ښه، مخکې مو ماده او د هغې درې ګونې حالات وپېژندل. اوس څوک ویلی شي چې جامد او مایع څه توپیر لري؟ په جامدو موادو کې اتومونه سره ډېر نږدې دي او د جذب قوه هغوی ترمنځ ډېر دي. د همدې له امله جامدات ماین شکل لري لکه تیږه، لرګی او ښیښه. او په مایعاتو کې د اتومونو ترمنځ قوه ضعیفه ده، له همدې امله ماین شکل نه لري لکه تیل، اوبه، غوړي. آفرین. ثنا جانې کیدای شي ووایي چې ګاز څه ډول یو ماده ده؟ ګاز عبارت له هغې مادې څخه ده چې د اتومونو ترمنځ قوه ډېره ضعیفه او هرې خواته حرکت کوي. همدې لپاره ماین شکل او حجم نه لري لکه هوا. هو، او تاسو لوستلي وو چې مادې ته حرارت ورکول او یا له هغه نه اخیستل د مادې حالت ته تغییر ورکوي، په دې معنی چې د حرارت په ورکولو یا اخیستلو جامد مایع ته، مایع ګاز ته او ګاز په مایع یا جامد بدل کړو. معلم صاحبې لکه چې د نن ورځې درس مو هم د مادې په اړه دی. نه نارنجي، سکرین ته وګوره. زموږ د درس عنوان ذوبان او انجماد دی. موږ په دې درس کې ذوبان او د ذوبان نقطه، انجماد او د انجماد نقطه، په ذوبان او انجماد باندې مؤثر لاملونه او په همدې ډول لولو چې د ذوبان او انجماد له نقطو څخه په کومو ځایونو کې کار اخیستل کیږي. معلم صاحبې نو جامدات دې درس پورې څه اړه لري؟ نارنجي، کله چې دا ویډیو وګورې ټولې پوښتنې دې حل کیږي. د یو جامد جسم مالیکولونه پر یو بل باندې ډیره قوه واردوي، په داسې حال کې چې هر مالیکول په خپل ځای کې د اهتزاز په حال کې وي او نشي کولای چې خپله اړیکه د خپل څنګ مالیکولونو سره پرې کړي او په آزاد ډول حرکت وکړي. په جامداتو کې هر مالیکول په خپل ځای کې اهتزازي حرکت لري. کله چې یو جامد جسم ته حرارت ورکوو، مالیکولونه د انرژي ترلاسه کوي.
نو ځکه د هغوی اهتزاز ډیریږي او فاصله هم ډیریږي. که دا حرارت دوام ومومي نو د مالیکولونو اهتزاز لا هم زیاتیږي تر هغې چې هر مالیکول کولی شي خپل ځای څخه حرکت وکړي. په دې حال کې جامد مایع ته بدلیږي او دې حالت ته ذوبان ویل کیږي. اوس به د ذوبان او ذوبان نقطې تعریف ته یو نظر واچوو. ذوبان هغه عملیه ده چې په هغې کې جامدات د حرارت د ډیرېدو په نتیجه کې په مایع بدلیږي. او د ذوبان نقطه عبارت له هغه حرارت درجې څخه دی چې په هغې کې جامد مواد ذوب یا ویلې کیږي. جامدات د دوی ذراتو ترمنځ د جذب قوې له مخې مختلفې د ذوبان نقطې لري. یعنې هر څومره چې د ذراتو ترمنځ د جذب قوه ډیره وي د ذوبان نقطه یې هم لوړه وي. اوس د تعریف له مخې تاسو کولی شئ د ذوب کېدو لپاره یو مثال ووایئ. د یخ اوبه کېدل، د کوچ یا مسکې اوبه کېدل، د شمع ویلې کېدل، د جامدو غوړیو ویلې کېدل. معلم صاحبې آیسکریم. هو د ټولو ځواب سم دی. معلم صاحبې دا دیګ چې کله په اور ږدو او یا هم منقل، بخارۍ، داش داسې نور شیان چې ګرمي تولیدوي څنګه نه ذوبیږي؟ آفرین کائنات جانې ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. د پخلي شیان، منقل سیمونه، څراغ، بخارۍ، داش او داسې نور برقي شیان له هغه مواد څخه جوړ شوي وي چې د حرارت په مقابل کې کلک وي. د مثال په توګه یاد شوي اجسام د ټنګستن د فلز څخه جوړ شوي وي چې د یاد فلز د ذوب نقطه د سانتیګریډ 3422 درجې ده. که ذوب شوي مواد پرېږدو چې ساړه شي بیرته جامد کېږي؟ جالبه پوښتنه دې وکړه. په دې اړه مې تاسو ته یو ویډیو هم چمتو کړی چې ټول به یو ځای سره وګورو. وروسته له هغې به یوه دمه واخلو او پس دمې به بیرته راوګرځو. که حرارتي انرژي له مایع څخه واخیستل شي یعنی د حرارت درجه یې ښکته راشي د مایع مالیکولونه خپله انرژي له لاسه ورکوي او د مایع مالیکولونو حرکت او اهتزاز کمیږي. که د جامد کېدو پروسې ته دوام ورکړو مایع هغه حالت ته رسیږي چې مالیکولونه یوازې په خپل ځای کې اهتزاز کوي او یو بل سره نږدې کیږي. نو په دې حال کې یاد جسم کولی شي خپل شکل وساتي. نو همدلته دی چې مایع خپل حالت جامد ته بدلوي او دې عملیې ته انجماد ویل کیږي. یو ځل بیا د فزیک ټولګي برنامې دوهمې برخې ته ښه راغلاست. اوس به درس له انجماد څخه پیل کړو. معلم صاحبې انجماد څه ته وایي؟ اوس به د انجماد او انجماد نقطې تعریفونه به په سکرین باندې وګورو. انجماد هغه عملیه ده چې د حرارت درجې د کمیدو له امله مایعات په هغې کې په جامداتو بدلیږي. او د انجماد نقطه د حرارت هغه درجه ده چې په هغې کې مایع په جامدېدو پیل کوي. د ځینو موادو د ذوبان او انجماد نقطه یو شان ده. د بیلګې په توګه اوبه چې په 0 درجه کې هم منجمد او هم ذوب کیږي. اوسپنه، مس او تنګستان هم په ورته درجه کې منجمد او ذوب کیږي. معلم صاحبې آیا موږ کولی شو چې په دې برخه کې د واورې مثال هم ورکړو؟ هو کائنات جانې، واوره، یخ په سمندرونو کې منجمد خواړه، د ویلې شوې شمع منجمد کېدل او داسې نور ټول د انجماد مثالونه دي چې د حرارت درجې په کمیدو سره په جامداتو بدلیږي. معلم صاحبې تاسو د درس په اهدافو کې وویل چې هغه عوامل هم مطالعه کوو چې په ذوبان او انجماد اغیزه کوي. هو سره جانې، هغه عوامل چې د ذوبان او انجماد په نقطه باندې اغیزه کوي عبارت دي له د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه، فشار او ناخالصۍ څخه. د مایع ګلونه؟ یعنې په ګلانو کې هم مایع شته؟ نارنجي، معلم صاحب د مالیکولونو ترمنځ قوه وویل. هغه څه شی دی؟ صبر وکړه نارنجي، معلم صاحب یې اوس تشریح کوي. ښه، په هر اندازه چې د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه ډیره وي انجماد نقطه یې کمه او ذوبان نقطه یې ډیره وي. خو که د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه ضعیفه وي د انجماد نقطه یې ډیره او د ذوبان نقطه یې بیا کمه وي. معلم صاحبې فشار په ذوبان او انجماد باندې څه اغیزه لري؟ د فشار زیاتوالی د انجماد او ذوبان نقطه زیاتوي. نو ناخالصي څه شی ده؟
ناخالصي د مادې هغه حالت دی چې نور شیان پکې اضافه کیږي او خپل خاصیت بدلوي. معلم صاحبې نو د ذوبان او انجماد نقطې سره څه تړاو لري؟ ثنا جانې موادو ته د ناخالصۍ اضافه کول د ذوبان نقطې د کمیدو او د انجماد نقطې د زیاتېدو لامل کیږي. دا په دې معنا ده چې ناخالص مواد د خالص موادو په پرتله د ذوبان ټیټه نقطه لري او په ورته ډول ناخالص مواد د خالص موادو په پرتله د انجماد لوړه نقطه لري. دا پدیده په تخنیکي کارونو کې د انجماد مخنیوي لپاره کارول کیږي. د مثال په توګه په موټرو کې د انټي فریز اضافه کول ترڅو د ژمي په جریان کې د انجماد مخه ونیسي. استاد جانې تاسو وویل چې هر مواد په مختلفو د حرارت درجې کې ذوبیږي یا منجمد کیږي، نو موږ څنګه کولی شو ووایو چې کوم مواد په کومه درجه کې ذوب یا منجمد کیږي؟ هیله جانې د موادو د ذوب نقطه کولی شو په ساده طریقه او یا د هغه وسایلو په مرسته اندازه کړو چې د ذوبان نقطه اندازه کوي. هغه مواد چې د ذوبان ټیټه نقطه ولري کولی شو د تیل ټیوب په مرسته د ذوبان نقطه یې تعیین کړو، مګر هغه مواد چې د ذوبان لوړه نقطه ولري د ډیجیټلي وسایلو په مرسته کولی شو د ذوبان نقطه یې تعیین کړو. دغه وسایل د مختلفو دندو په اجرا کولو سره د ذوبان نقطه تعیینوي. معلم صاحبې موږ ولې انجماد او ذوبان ولو؟ اوس موږ خو یخ نه یو وهلي چې غواړي ذوب مو کړي. نارنجي جانې ذوبان او انجماد مختلفو سکتورونو کې لکه صنعت ډېرې کارونې لري، لکه د کانونو استخراج، الیاژونه، د فلزي او شیشه یي ظروفو تولید، د مختلفو فلزاتو تولید لکه مس، اوسپنه، سپین زر، المونیم او داسې نور. همدا شان په ورځني ژوند کې موږ د اوبو او یخ سره سروکار لرو چې دواړه هم منجمد او هم ذوب کیږي. نو پکار ده چې په هکله معلومات هم ولرو او په هکله ولولو. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې زموږ خبریاله مشکان جانه په کابل کې یو فابریکې ته تللې او زموږ تاسو دپاره یې یو ریپورټ چمتو کړی. راځئ چې سره یو ځای وګورو. سلامونه درنو اوریدونکو، معلم صاحب او زما ګرانو ټولګیوالو ته د صنف د خپرونې خبریاله مشکان یم. نن د اوسپنې د ذوب په فابریکې ته راغلی یم ترڅو تاسو ته وښایم چې دلته کوم ډول اوسپنه استفاده کیږي او کوم شیان ترې جوړیږي. زما تر څنګ د فابریکې مسؤل دی او موږ له دوی څخه غوښتنه کوو چې خپل ځان موږ ته معرفي کړي. سلام، وخت مو په خیر، هیلې ده چې روغ اوسئ. سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو لیدونکو ته، ستړي مه سئ، خدای مو راوله. زه راشد خان میچنخیل د ذوباهن د فابریکې کوالټي کنټرول منیجر. کولی شئ د ذوب پروسې په اړه ته معلومات راکړئ؟ په ذوب پروسه کې که تاسو وګورئ دلته دغه 60 ټنه بټۍ ده، دې کې 60 ټنه اوسپنه ویلې کیږي او د دغې اوسپنه چې ویلې کیږي دا موږ ویلې کوو په برق په دې ته ورکول کیږي او یو بټۍ د موږ 9.5 میګا واټه برخوري، یعنې 9.5 کیلو واټه برخوري. که راته ووایئ د دې موادو د ذوب لپاره د حرارت کومې درجې ته اړتیا ده؟ د دې درجه حرارت موږ 14.5 نیولې تر 1100 درجو پورې موږ دې ته درجه حرارت ورکوو تر څو پورې هغه ټول هغه عناصر چې دې کې ویلې سي او دا په خاطر د دې ډېر عناصر داسې دي چې هغه 1400 درجو نه پس د ویلې کېدو یا ملټینګ پوینټ چې ورته وایي هغه راځي. نو په دې خاطر باندې 14.5 نه واله 1100 درجو پورې ویلې کوو. په دویم قدم کې باید چې موږ دې نه هغه دویمه پروسې ته وړو چې هلته خدای نخواسته مال یخ نسی یا هغه خپل هغه ټمپریچر یا درجه حرارت د لاسه ورنکي. دلته تاسو کوم مواد جوړوئ؟ دلته موږ مختلف مواد جوړو، مختلفو تولیدات ته، لکه په سیخي ګول کې 8 ملي څخه نیولې تر 14 ملي پورې موږ تولید کوو. تر څنګ یې موږ آی بیم، ایچ بیم یا داسې نور اوسپنیز توکي جوړو، هغې ته جلا جلا بلیټونه کته کیږي او د بلیټونو سایز نظر سایز ته په کتو باندې کته کیږي. د موادو د منجمد کولو پروسه څه ډول ده؟ تاسو کولی شئ په اړه لږ معلومات راکړئ؟ دلته چې کله اوسپنه ویلې سي دویم بخش ته راشي په نوم د CCM کنټینیو کاسټینګ ماشین ورته ویلی سي او په شارټ فارم کې CCM ورته ویلی سي. دلته بیا بلیټ جوړیږي یا موږ او تاسو په عامیانه ژبه کې ورته ویلی سو چارطراغ د اوسپنې تختې ورته هم ویلی سو، یا په ایراني ژبه کې یا دری کې ورته شمش هم ویلی سي او دغه شمش په مختلفو سایزونو کې دلته جوړیږي. کله چې تاسو غواړئ فلزات ذوب کړئ نو د ذوبان درجې ټاکلو لپاره کوم وسایل کاروئ؟
د دې لپاره موږ ځانګړی یو ماشین لرو چې هغې ته ټمپریچر ماشین وایي د چیکینګ، او د دې لپاره کوم وسایل چې کاریږي هغې ته TC ټپس وایي یا ټمپریچر ټپس ورته وایي، هغه موږ دې لپاره کاروو او هغه دې کې کله چې دیګ تیار سي 14,500 نه یا 1400 درجو نه پورته 2-3 وارې موږ چیکینګ کوو تر څو هغه درجه حرارت موږ ته لاسته راسي چې کوم موږ ته ضرورت دی او موږ ورته اړتیا لرو. ډېرې مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ او موږ وکولی شول د ذوبان او انجماد په اړه معلومات ترلاسه کړو. مننه له دې چې د رپورټ تر پایه موږ سره وئ. وخت مو ختم دی او باید ستاسو له درانه چوپړ څخه رخصت شو. د خپرونې نورې برخې وروسته له وقفې معلم صاحب او ټولګیوالو سره په صف کې تعقیب کړئ. یو ځل بیا هم ښه راغلاست. یو سلام هغو کسانو ته چې همدا شیبه د فزیک ټولګي له خپرونې سره یو ځای شوي دي. موږ په دې برخه کې عملي کار هم لرو. له موږ سره تر پایه پاتې شئ. ښه نجونو، آماده یاست؟ هو موږ چمتو یو. ډېر ښه، ښایي خپل فعالیت به شروع کړو. موږ په دې فعالیت کې دغه وسایلو ته اړتیا لرو: 2 مساوي لوښي، مالګه، بوره، د حرارت منبع، عادي اوبه، یو اواره لوښی چې روښانه رنګ ولري، چوبي کاشوغه او ورسره فریزر. نارنجي څه شوي ول یو ځل په لړزې شوې؟ نارنجي ښایې صبر، زه مې په بس کې د غاړې د سمال لرم نارنجي ته یاخوندم لکه چې یخ یې کېږي. بله، روغتیایي برخه ده. بله، زه د فزیک ټولګي ښوونکې یم. لطفا یو روغتیایي مسؤل راولېږئ، د نارنجي صحت ښه نه دی. او مننه. هغه د نارنجي معلم صاحب صحي مسؤل ته زنګ ووهه، اوس راځي. نه زه ښه یم، خیر ده، پیچکاري مه راکوئ. نارنجي چا ویل شتا ته پیچکاري کوي؟ یوازې ګوري شتا باندې یو ځل څه وشوه؟ هیڅ هم نه معلم صاحبې. کله چې تاسو د یخچال او اوبو نوم واخیست زما یخ وشو، وډاره شوم چې اوس ما د یخچال منځ کې کښېنږدی. ای نارنجي، ستا له لاسه که تا یخ ووهي نو ته به زموږ په منځ کې نه یې، او ته خو زموږ نازولې نارنجي. تشویش مه کوه، موږ نه پرېږدو ستا باندې څه وشي. ښه، نو په دې فعالیت کې موږ اوبه په فریزر کې ږدو تر څو یخ یې ووهي. راځئ چې زر خپل کار شروع کړو چې نارنجي هم زړه جمع شي. ثنا جانې، ته دا دواړه لوښي په مساوي ډول له اوبو څخه ډک کړه او بیا یوه کې مالګه واچوه او ښه یې وښوروه، بل یې همداسې پرېږده. فاطمې، ته هم هغه لیبل چې په سر یې ناخالصې اوبه لیکل شوي دي د مالګه لرونکي لوښي پر مخ باندې ونښلوه. هیلې، ته هم هغه لیبل چې په سر یې خالصې اوبه لیکل شوي دي د بل لوښي پر مخ ونښلوه. ښه نجونو، په یاد لرئ چې اوبه په څو درجو کې منجمد کیږي؟ هو معلم صاحب، اوبه په 0 درجو کې یخ وهي. ښه، نو ښایي د یخچال درجه د سانتیګریډ د 0 درجې سره برابره کړه. اوس دا دواړه لوښي په یخچال کې ږدو تر څو چې منجمد شي. ستاسو په نظر دا دواړه لوښي، خالصې او ناخالصې اوبه، دواړه به په یو وخت کې منجمد شي؟ معلم صاحبې، نظر دې ده چې درس په جریان کې به د ناخالصۍ په اړه ولوستل، نو پوه شو چې ناخالص مواد ډېر د حرارت درجې ته اړتیا لري تر څو منجمد شي، نو ځکه خالصې اوبه به زر منجمد شي نسبت ناخالصو ته. شاباس هیله جانې، ځواب دې سم دی. خو تر هغې چې اوبه منجمد کیږي راځئ چې یو بل کوچنی فعالیت ترسره کړو چې وخت مو ضایع نه شي. معلم صاحب، په دې فعالیت کې څه کوو؟ د فعالیت کې عملاً ګورو دا چې بوره یوه جامده ماده ده څنګه د حرارت په زیاتېدو سره په مایع باندې بدلیږي او یا ویلې کیږي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، ګورئ چې بوره جامد شکل لري. اوس یې د لوښي منځ کې چې د حرارت منبع باندې ایښودل شوې اچوم او چوبي کاشوغې باندې ښوروو تر څو له لوښي سره ونه نښلي. دغه د ګورئ چې بورې جامد شکل درلودو خو د حرارت درجې په زیاتېدو سره ویلې یا ذوب شوه. ښه راځئ چې اوبه له یخچال نه وباسو چې څه شوي. تاسو دلته مصروفه شوئ، د اوبو بیچاره به څومره یخني شوي وي.
انجونو دا هم د اوبو دوه لوښي دقیق یې وګورئ او څه مو چې په ذهن کې راځي هغه ځان سره یاداښت کړئ. معلم صاحب د ټولو انجینو په استازیتوب هیله پایله له تاسو اوریدونکو سره شریکوي. ښه هیله جانې وایه. معلم صاحب موږ د دې تجربې په لیدو سره دې پایل ته ورسېدو چې خالص مواد نسبت ناخالص مواد ته په کمه درجه حرارت کې منجمدېږي او ناخالص مواد ډېر د حرارت درجې ته ضرورت لري تر څو منجمد شي. نو یعنې هغه اوبه چې مالګه لري باید ډېر وخت په یخچال کې کیږدو او ټول منجمد شي. اوس دا لوښی د حرارت منبع باندې ږدو تر څو عملاً وګورو چې څنګه یخ په اوبه باندې بدلیږي. څنګه مو چې ولیدل د حرارت درجې په زیاتېدو سره یخ چې یوه جامده ماده ده په مایع باندې بدله شوه، ځکه کله مو چې یخ ته حرارت ورکړو د یخ مالیکولونه په حرکت کې راغلل، حرکت یې ډېر شو او همدا لامل شو چې له جامد حالت نه مایع حالت ته بدله شي. انجونو کومه پوښتنه لرئ؟ نه معلم صاحبې. آفرین زما لایقه زده کوونکو. ښایي زه له تاسو نه یو څو پوښتنې کوم. معلم صاحبې اجازه ده چې زه نن پوښتنې وکړم؟ هو نارنجي جانې ولې نه؟ ښایي لاړ شئ خپلو ځایونو کې کښېنئ، زه استاد نارنجي یم او له تاسو پوښتنې کوم. نارنجي جانې شروع وکړه. ذوبان څه شی دی؟ هیلې ته ووایه. ذوبان هغه عملیه ده چې په هغه کې جامدات حرارت د ډېرېدو په نتیجه کې مایع ته بدلیږي. آفرین لایقه نجلۍ. ناخالصي د ذوبان او انجماد نقطې باندې څه اغیزه لري؟ دا نو له کومه شوه؟ دا باید ته خپله ځواب کړې. هو ناخالصي د دې لامل کیږي چې د ذوبان او انجماد نقطې بدلون وکړي. آفرین نارنجي جانې ډېره ښه په مخ لړې، یعنې کولی شئ د نور نارنجانو لپاره یو ښه ښوونکي شئ او هر هغه څه چې دلته زده کوي هغه نورو نارنجانو ته ور زده کړي. مننه معلم صاحبې، لطف مو دی. ښه ګرانو زده کوونکو که بله پوښتنه نه لرئ یو ځای به لاړ شو د درس پایلې به وګورو. نه معلم صاحبې. ذوبان هغه عملیه ده چې په هغه کې جامدات د حرارت د ډېرېدو په نتیجه کې مایع ته بدلیږي او د ذوبان نقطه عبارت له هغه حرارت درجې څخه دی چې په هغه کې جامد مواد ذوب یا ویلې کېږي. انجماد هغه عملیه ده چې د حرارت د کمیدو له امله مایعات په هغې کې په جامداتو بدلیږي او د انجماد نقطه د حرارت هغه درجه ده چې په هغې کې مایع په جامدېدو پیل کوي. د مایع بدلیدل جامد ته انجماد وایي او د حرارت هغه درجه چې مایع په جامد بدلیږي د انجماد نقطه بلل کیږي. په ذوبان او انجماد مؤثر لاملونه عبارت دي له د مالیکولونو په منځ کې قوه، فشار او ناخالصي. ذوبان او انجماد په صنعت کې ډیره کارونه لري لکه د کانونو استخراج، د الیاژونو جوړول، د فلزي او ښیښه‌یي لوښو جوړول، د مختلفو فلزاتو تولید لکه سره زر، مس، المونیم او اوسپنه. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.